جنت کې با یو بازار لګي هفته کې یو ځل دا جنتیان به ګرځي صاحب دا شی ښایسته دی دا شی فوټوان به راواجي یاره دا خو ډېر ښایسته فوټو دی فوراً به دا سړی د هغې په شان ځکه چې جنت د غم ځای نه دی چې دا ښایسته دی نو ته داسې ښایسته شه چې دا جنتیان ښه ستړي شي الله به وایي نور څه پکار دي وایي به یا الله هېڅ کمی نشته الله به وایي یو کمی پاتې دی ملائکو ته به وایي زما د اهل جنتو منځ کې حجابونه لرې کړي چې حجابات لرې شي ټول اهل جنت به د خدای دیدار چې وګوري د اهل جنت به نسکور پرېوځي وایي به یا پروردګاره دا ټول نعمتونه پې قربان شه خو چې دغه مزه یو ځلې بیا دا خو اوس عاشق سړی پکار تمام تن میں درنجو پسې روړوي تمام تن میں درنجو پسې روړوي خو په ما د تورو سترګو یو نظر وی یو ځلی راته ولیدې نو درنجو پسې روړوي تاسو خیال نو عرض مې داو چې صحابه کرام دا برای راست عشاقو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بیان داسې شروع کړو چې ما خیال دا و چې زه به یو وخته تقریر کوم لګیا به بل یو ضروري خبره واورئ زمون په دې ملک کې اوس یو مختلف قسم فتنې شروع دي یو فتنه پکې دام ده چې صحابه چې کم د پیغمبر نه برای راست اخذ کوونکي د دینو د هغې متعلق د بعضې خلقو دا خیال دی چې دا صحابه چې دا غداران ټیک شو یو فتنه په دې ملک کې ده پرویزیت تا پرویزیان هغه خلق دي چې حدیثو ته د یهودو ډکوسلې وایي حدیثو ته ما ته ګورئ قرآن شته دی نو حدیث منل څه ضرورت دی قرآن موجود کراچۍ کې د یو میمن په کور کې زه میلمه وم غلام احمد پرویز کور ته راغی د پرویزیانو لوی امام تخلیده ما سره باس کولو باندې خیر خلای رواج ما تو قرآن کی موجودگی میں کیا ضرورت ہے کہ آپ حدیث کو مانتے ہیں ما اور پرویز صاحب آپ حدیث کو نہیں مانتے اور میں قرآن کو نہیں مانتا مالتا حدیث نہ مانی تو قرآن نہ مانا ما تو لا حول ولا قوت مالی اور شلز لا حول ولا قوت خود تم منکر حدیث ہے اور منکر قرآن ہے نو ما تو وہی چھے ولی مال د دې قرآن متعلق چا ویلی دی چې دا د خدای کتاب دی د خدای دستخط پشتا د خدای آواز تا اورېدلې جبرائیل ستا په مخ کې راغلی او دا قرآن راوړی وی چې نه دا چا ویلی چې دا 12 سپارې قرآن د خدای کلام ویلی دا خو پیغمبر ویلی مال پیغمبر خو 1400 کاله وشو چې تیر شوی دی اوس پیغمبر کوم دی چې مونږ ته ویلی چې دا قرآن د خدای کتاب ویلی حدیث کې راغلی مال حدیث خو ته مانی نه ته خو حدیث مانی نه خبره خو اورې تا ثابت کړه چې قرآن ثابت دی په حدیث ٹھیک شو حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام جناب محمد رسول الله ویلی چې دا قرآن د خدای کلام دی کنه ٹھیک ده نو د محمد رسول الله وینا حدیث دی کنه دی ٹھیک شو نو قرآن ثابت کړه حدیث دی اوس چار کله قرآن په حدیث ثابت شو نو حدیث هم د خدای کلام دی نو قرآن بیا ثابت کړه چې حدیث هم د خدای کلام څنګه چې حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام دی داسې قرآن ویلی چې حدیث د خدای کلام ما په دې خبره پوهېږئ قرآن کوم ځای ویلی وما ينطق عن الهوا وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى خدای وایي پیغمبر د ځانه یو خبر هم نه ده کړې دا د چې څه ویلي دا ورته ما وحی کړی نو معلومیږي دا چې حدیث فرق د وحی خفي او جلی دی نور حدیث هم د خدای کلام او قرآن هم د خدای کلام دی نو څنګه چې د قرآن منکر کافر دی داسې د حدیث منکر متفق علیه په تمام اجماع د امت سره کافر ټیک شو بیا صحابه معیار د حق دی صحابه معیار د حق دی دی خو ګورئ کما والا چې ستا پټی ته را روانه او په هغه ولې چې ته سوری وکړې د بل پټي طرف ته نو دغه اوبه به ستا پټي ته راشي بیا خبرې کوئ پټي خو پېژنئ که نور څه نه پوهېږئ روټۍ م خوړلې لنګر بندوبست وای ترا بدې ورځې پورې به جفا کړې ترا بدې ورځې پورې به جفا کړې که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې معشوقې کله وفا کله جفا کا
میں باید چی کلا حغا و کلا دا کڑی ماستا خوی دے و ہر چاوت استائل ہے پا خدا قسم چیز خبر شم چی دادا جی محمد امین سے مرحوم مرید دے دا غلی دلے دے دا ورسر وقت تیر کڑے دے قسم پا خدا چا سڑے پا ما دی ایمان غندے خلق دا ایمان غندے خلق و تاسم لک سوچ کر ماستا خوی دے و ہر چاوت استائل ہے اسے نچے میں پدرس جہان رسوا کڑے زستاسو لوی مداح دے خاور دا وجہ نظم عزیزانو صحابہ پا ذریعہ منتا سورلس سوا کال رستو قرآن را رسیدلے سورلس سوا کال رستو حدیث را رسیدلے ٹک شو کر صحابہ غدارانی نو دا دے سک گارنٹی دا چی دا مغا قرآن دے چکم پا پیغمبر نازل شد دا رشتیا کی دیشی دے زکا چی منس کی دیشی صحابہ پا کی دا زانت سے گربل کر لکا دا شیعہ و مذہب دے چی قرآن سلویخ سپارے دے دا لس سپارے سنیانو پٹی کری دے دا با امام مہدی سے بیارو بس یا امام غائب سے بیارو بس آلہ بلغم دے پا دے ملک یو فتنہ ندے یو عذاب ندے عزیزانو اخیری خبر در تکو اخیری تو پاکستان باندے چی دا نور قومونو باندے کم عذابونا نازلو تو پاکستان اللہ ذہنی عذاب نازل کرے اور سڑے ذہنی پریشان اور سڑے کا ملا دے کا میاں دے کا پیر دے کا امی دے کا خان دے کا غریب دے کا حکومت دے اور سڑے ذہنی پریشان غل او گورا ٹول ملک خل دے پرانا سڑے او تختی موٹر او تختی معشوم او تختی ایس پختنے والا نیشت ملک نہ دے دلی راجہ جوڑ دے دلی کا راجہ مویا کوئی رونے والا نہیں ملک دے دلی راجہ دے سوک پی جڑا والا نیشت زمون بالا مانائی کے نن پینزم اورز دا دعا لکان دا مڑی خبر لبڑا دیر طرف تتلا پسکوٹر باندے دعا لکان غیب دی ترنن ہے پتن یو ٹانگی مرمت کولے و بل رشکہ چلو ترنن ہے پتن نو دے ملک نا ذہنی عذاب نازل قرآن دے قرآن کم قوم چے دا خدای نا سرکش و باغیشی ازاقہ اللہ لباس الجوع والخوف اگا قوم تا اللہ دا یرے او اللہ دا لوگی لباس وروامن دے نن پاکستان تا اللہ دا یرے او دا لوگی لباس ورا پستے دے یرا او گورا تول ملک پا یرا کے دے لوگا او گورا تول ملک وی چی دا لوگی مرش دا دا سیدہ کرنے عزیزانو عرض داو چی دا پاکستان دا پیغمبر خیرے والے واو رہا دا پیغمبر خیرے والی ای کہ خواہ رز مولی دا او مرشم نراشی پا قبر میں متیازی پیغمبر ویلی دی چی اغا ملک با خواہ رز نگوری چی دا ملک کم ملک سربراہ خزوی پیغمبر ویلی چی دا کم ملک سربراہ خزوی لن یفلح قومن دا دا بخاری روایت تے اس درباریان و ملیان و دا کرل ٹٹوان دا زیاولت تالی سٹو اولا دا زیاولت تالی سٹ اس دا دوی تالی سٹ جوڑ شوی دی اغتا دا بخاری دا حدیث پر روایت کی استراب پر امید دا غورز چه دا برشکری او دا گیری گمنسکری دی خز تناس لیدنی مو ٹیلیویزیونو نا چی چا کرشتلا سوچت کئی